السلام علیکم ګرانو قدرمنو پروګرام ستړي مشي سره زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمنو دا وخت کې زه ارمل کرولۍ کې موجود یم. قدرمنو دا وخت په پروګرام کې زموږ سره یو دروند خوږ میلمه راغلی دی د لندن نه د هغې پسې سپیشلي دلته کې مونږ رالو ښاغلی نورزاد ګل صاحب. نورزاد ګل صاحب څنګه تاسو څنګه ښې؟ الحمدلله تاسو دعا ده ټیک ټاک شکر دی الحمدلله ښه وخت تېرېږي. نو څنګه تاسو چې بهر نه رالی دلته مو چوټي هم دغه تېره کړه نو څنګه پاکستان کې د باندې څنګه وخت تېر شو؟ ډېر په خوښۍ سره تېر شو، یارانو دوستانو سره میلاو شو، ودونه خادم وشولې، ښه وخت تېر شو. خو بدلېږي د ګرمۍ په مسله وه دغه جولای 4 مسافرو ته پاتې سخته ګرمي ده په دغه کې زه هم چې نه دروتم پکار خو چونکې ماشومان ولا چې کوم دي بقیا چې کوم صحت ولې دغه ته خامخا خیر جولای کې ذکر اوسئ چې هغه څنګه د هغه څه نومې د کویلات نه ووځي هغه څنګه بدن نه ټول شي نو دغه مسله چې ګرمۍ مسله ده او د بجلۍ غټه مسله ده دغه غټې مسلې کوي. او څنګه لکه صرف د کلي حدودو پورې پاتې شوي که نه لکه اخوا دېخوا آوټ چکر دې پکې وولې؟ الحمدلله ډېر وګرځېدو، اسلامآباد ته لاړو، سوات ته لاړو، لکه ټول ځای کې یو ځای موږ نه پاتې نه ډېر وګرځېدو. یارانو دوستانو هغو سره ملاقات مو وکړو، ما ډېر ملګري داسې چې فیسبوک ملګري وو هغه هم له انویټیشن یې کړی و. نو شکر الحمدلله ډېر وګرځېدو، مردان ته لاړلو، صوابۍ ته لاړلو، یو ځای تر چرسادي پورې ټول لوکېم الحمدلله دوی ډېر ښې وکتلې. نورزاد ګل بھائی تاسو خو ماشاءالله ښه ښکلې چکرې ولګې مونږ هم هسې په فیسبوک باندې مو کتې نو کوم ځای مو پکې ډېر زیات خوښ؟ ما خو ډېرې چکرې وویلې شکر الحمدلله هر ځای ته وګرځېدو، ډېر ځایونه ټول ځایونه مو خوښ شولو. خو په ټول کې ښایسته والي باندې کوې نو بیا سوات نه بل ښایسته ځای یو ځای نشته دی، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښایسته موږ یې خوښ شولو، موږ یې بار بار تللی. او که نور ښایسته والي په دې واسطه چې زړه ته کوم نږدې ځای دی نو هغه د موږ خټکنما ده. ولې چې پای کې موږ ټول یاران دوستان پکې اوسېږي، موږ خپل مشران کشران ښایسته کلي آب و هوا نو د کلي که هر ځای کې موږ وګرځو حالانکې موږ انګلینډ کې پراته یو خو ټولو کې ښایسته ځای د موږ خټکنامې نه بل ښایسته ځای ځکه نشته چې په دغه ځای کې زړه ته مینه او سکون میلاویږي، خوښي میلاویږي. یار دوست سره پکې سړی میلاو شي، خپله خپلوان سره پکې میلاو شي، بس بازار ته راووځي، یاران دوستان سره کښېني، ګپ شپ ولګي نو دې نه زه هم چې بل ښایسته ځای او د زړه دپاره بل څه ځای نشته دی د سکون دپاره. دا راته وایي چې تاسو خو بهر ملک کې ماشاءالله کافي وخت تېر کو او دلته کې پاکستان کې پیدا شوي او دلته کې وخت تېر نو د بهر په ماحول کې او د دې ماحول کې څه فرق دی؟ ډېر زیات فرق پکې دی، مځکې اسمان. دلته کې خو چې کوم دی مینه محبت دی، لکه فیملی سره کښېنه پاسه مړه ژوندی وکړه. هلته کې خو کور بس دغه دوی خبرې دي، کور ته لاړ شه، کور ته لاړ شه، کور ته لاړ شه، کور ته لاړ شه، اپارټمنټ بس او سکول بس دغه منډه تړو ژوند نه په شپه پوهېږي نه په ورځ پوهېږي. هلې خو سبا پاسه لمونځ وکړه، لاړ شه بازار ته لاړ شه، سودا وړه، کور ته لاړ شه، غم خودي وکړه. نو دې ځای لایف چې کوم دا نیچرل لایف دی چې کوم خو مسله دا ده چې موږ کلي انکم نشته چې اوس موږ په دې کلیو کې پاکستان کې ګزاره کېدل موږ ته ضرورت څه د مسافر چې کوم په بار دي هغو ته مسافرۍ ضرورت نه خو چونکې موږ دغه چې موږ انکم نشته په کلي کې آوټینګ زیات دی او انکم نشته. زه ایران د غریبانو ته یم چې رقم موږ دغه رالو یو میاشت وشي څومره پیسې مو ولګوي چې د چا کار نشته او هغې غریبانو باندې غټې غټې بیمارۍ راشي چې هغو به څه حالت وي او هغو هم هغه په کار دی توک درد په زړه کې ګڼو چې هغو غریبانو به څه حالت وي. نو زه دا غوایم چې هر ځای کې دي که بهر دي کالي دي کوم غریبانان چې موږ کلي والا دي هغو باندې سپیشل خیال کونه پکار ځکه چې هغو غټې غټې بیمارۍ وي واسطونه نه وي نو خامخا یې هغې سره هغه کونه. ښه دا راته نورزاد ګل چې دې ځای نه کوم مسافر لاړ شي پاکستان ته راشي چوټي تېره کړي بیا واپس خپل وطن ته لاړ شي نو هغه څنګه دې ملک نه خوشحاله وي که نه څه مسله ورته پیښ وي؟ چې اکثر مسافر چې موږ راشو بهر نه نو موږ خو تاسو ورونه او خویندې وو لکه تاسو فیملي خلک وو برني خو نه یو که نه اکثر چې راشي ماشومان موږ راولو چې خپل کلی ورته وشي خپل کلچر ورته وشي فیملي ورته وشي چې دا موږ وطن دی دا موږ کلچر دی په دې ځای کې بیا موږ د کوم فیملي چې خلک دي دا موږ تنګوي په دې وجه نه چې تا ته وي چې دا لور ده یا خور ده دا موږ ته راکړه حالانکې د وړکي عمر به 12 کاله وي 13 کاله وي 10 کاله وي چې نه اوس نه مې نیسو نن سبا هغه ولایت نه چې کوم مخکې و اوس ډېر پکې چینجینګ راغلی دی ولې چې یو خو دا چې که ژبه نه درسي اول خو د پردي نه بله دا چې ویزو به څومره څومره غریبانان دی هغه شي نو هغه مسله موضوع ده چې کوم ماشومتوب کې د اوس چاته ښه وکړي سبا هغه وړکي وي چې زه نه کومه ځکه چې هغه لږ تعلیم یافته نه دی یا مو خوښ نه دی نو بقایا د وروسته پکې بیا څه پاتې شي بیا پکې پاتې شي دښمنۍ او بدۍ ورونه خویندې خپل کسه پکې خفګانونه راشي. نو دغې وجې نه زه د خلکو ته یم چې پلیز تاسو چې کوم د ورونو خویندې بهر نه مسافر دو عزت قدر کوئ هغې تاسو نه ګزاره نه کېږي تاسو هغو نه ګزاره نه کېږي او تنګوی ما چې را د خور لور د دوست ما د خامخا ښه وکړې ښه به ته وکړي بلې چې ورور خور دي وي او وروسته چې ماشوم ستړی شي اوي چې زه نه کوم خطا به بیا څه کوي هغه ځای قانون چې کوم دی هغه ډایرکټ پولیس ټلیفون وکړي مور پر لوډ شي جیل ته جیل ته ظلم کېږي یا به ته چې ما ته 25 لکه روپۍ راکړه ځکه چې موږ یې منګ نه کړي د دومره موده مې یوړ کړي په نوم زه یم چې دا بلکل جاهلتوب دی
وړکي چې کومه واده مطابق چې روشي کړي د چا څه قسمت وي بل چا ته خو نه ویل کېږي که نه نو زه دا یم چې را دغه کونه پکار ده چې اوس نه دا رښتې مشتې ماشومتوب نه دغه ټوټلي زه اګینسټ یم ځکه چې ما خپله ولیدو خور ورور په دې کې منځ کې دښمنۍ راغلي دي ماما او د خورې هم راغلي دي پوه شوې لکه اوسه پورې هغې په دغه خبرې ماشومتوب رښتو وجې نه چې را ورته ویل کړي اوس جنۍ در کوم وړکي انکار کړی اکثر بیا رښتې نو دغه وجې نه بیا ناکام هم شي ناکامه شي هغه ته کې وړکي چې کوم د عام سوشل سروس ته لاړه شي نو هغه دښمنۍ به دی جوړې شي هغه خفګان راشي کلي ته ورور خویندې خپل کسه نو زه یم چې دا کیسه بیخي ختمونه پکار ده چې کله د عمر مطابق شي وړکي اتلس شلو کولی شي واده ته راشي واده شي په ټایم باندې په ټایم خبره بس ختمونه پکار ده نو ولې چې موږ خو بل نه گزاره نه کیږي که ولایت کې خلک دي هغه کلي خلکو نه گزاره نه کیږي او که د کلي دي ولایت نه گزاره نه کیږي ټول کلي کې څوک پیوس پورټینګ نه کوي ټول چې کوم انکم ته بار نه ده که انګلینډ ده که امریکا ده که سعودیا ده که دوبۍ ده ټول د مې ورور بیګون دي موږ چې موږ کله آباد وي خوشحال وي نو زه دا ریکوست کوم چې پلیز د مسافرو کوشش کوئ چې د مسافر چې کوم بچوټی راشي خوشحالې ساتئ صحیح هغه سره رسپیکټ ورکوئ چې هغې لوړ شي سبا تاسو سره خپل هغه وي که نه په خفګان لوړ شي بیا تاسو خو هغه شانتې تعلق نه شي ساتی نو زه دغه ټولو ته دا هغه کوم چې مهرباني وکړئ د ماشومتوب دا فیصلې مسلې دا غلطې دي خپل ټایمینګ مطابق باندې لکه واده ته وړکي رجوع شي واده عمر کې شي بیا خیر دغه ټایم کې ودونه کوي نو هغې څه خو یو خفګان نه کېږي فیملی کې او چې ماشومتوب نه ونیونې وشي بیا وروسته پکې موتې را موتې شي وایي چې را نه کوم یا وړکي وتښتېده یا لږ خوښ نه دی نو هغه زه یم چې را د هغې زه ټوټلي خلاف یم چې دا خبره ختمونه پکار ده دا راته نظرګل دی چې تاسو دې ځای نه لاړ شئ نو تاسو د خپل کلی وطن مس کوئ که نه یاره چې موږ لاړ شو موږ کله ډېر زیات مس کوو ولې ناولې چې موږ مسافرۍ کوو د کلي حالات نه خبرېږو خو موږ سپیشل شکریه تاسو ادا کوو د چراټ ګلونه چې تاسو په ذریعه سره غام خادي وي نو موږ روزانه هغه ډیلي ګورو موږ ته د لمحه به لمحه حالات نه خبرېږو موږ دا نه محسوس کېږي چې موږ مسافرۍ کوو که چېرې تاسو دا هغه بند کړو و تاسو موږ ته سره کړو موږ خو به داسې وایي چې په کوبي کې بنوس هېڅ حالات به نه خبرې کوو نو موږ ته تاسو د برکته داسې نه محسوس کېږي چې موږ مسافرۍ کوو ځکه چې تاسو موږ ته هر شي نیوز راکوئ که څه خوښي وي که څه غم وي که څوک مړ وي نو ټول له موږ خبر شو نو موږ تاسو سپیشل شکریه ادا کوو او زه ټول له کوم مسافر چې کوم دی هغو ته هم دغه کوم چې تاسو چې کوم د میډیا والے موږ کلي خلک تاسو کومې تاسو سره دې کوپریټ کوي ځکه چې تاسو نور څه هغه خو نه د کلي خدمت منډه تړوی نو په کور خدای چې هغو باندې سار نه غورځي چې هغې هم تاسو سره خپل هیلپ کوي پوه شو په هغو باندې هېڅ سار نه غورځي کېږي پیشه تاسو شکریه ادا کوم زه هم د کومې چې مسافر ملګري دوستان دي هغو ته دا یم چې تاسو خامخا خیال ساتنه پکار ده څه ګیپ میپ شو ولې چې تاسو ګیپ میپ لاړ شي نو هغې سره تاسو نور به یو قسم تاسو شاباسۍ میلاو شي تاسو به نور چې کوم دی لکه امپرومنټ کوئ په دغه کې منډه تړه به نوره وایي نو زه چې کوم د مسافرونه بیګان دي هغو ته زه درخواست کوم چې تاسو خامخا څه نه څه ګیپ میپ مدد خامخا کوئ ځکه چې تاسو خو ناست یو کلي کې بېروزګاره څه ګیپ شلو څه موبایل چې څه قسم تاسو ریکوایرمنټ پکار دی چې تاسو د هغه نور انټرټینمنټ چې کوم دی لکه نیوز شلو هغه شلو او نور پکې اضافه کوئ نو موږ په دغه غواړو چې تاسو خوشحال وئ نو موږ خوشحال وو نو انشاءالله تعالی ما چې کوم د دوستان دي کوم کتونکي دي هغې به خامخا تاسو سره کوپریټ خامخا کوي چې څه نه څه واسطه کېږي ګیپ میپ شو تش شاباسۍ ته در کړي دا هم ستر شی دی پوه شوې نو انشاءالله تعالی تاسو به ټول خپل هغه کوي کوپریټ به سره کوي او زه تاسو ځل بیا شکریه ادا کوم تاسو ټول میډیا والا هغه تاسو چراټ ګلونه یې او وایس اف صدیقانه ده که نور میډیا والا د مې کلي والا نو ټولو زه سپیشل شکریه ادا کوم او انشاءالله تعالی ټولو سره به خپل تعاون مې جوړي ساتو نو اداره ته وایي چې تاسو لکه زموږ نه څه ډیمانډ کوئ مخکې چې موږ تاسو څنګه پروګرامونه پیش کړو تاسو پروګرام کې هېڅ کمی نشته زه ډېر شي په شوق او ډېر په هغه سره ګورم او هر وخت تاسو پروګرام د موقع نه وي چې کله تاسو پروګرامونه ریلیز کېږي په فیسبوک باندې زه یې ګورم صرف بس یو کار بل کوئ د موږ چې کوم مشران دي دغه ورته شی په دې باندې مې زړه ښه کېږي ځکه چې سبا موږ دغه سټیج ته به موږ ځو پوه شوې نو دغه شانتې بازار کې د مشران ناست وي یا چې ته هوټلو کې ناست وي یا چې ته اپله دې په بازار کې ګرځي راګرځي نو دغې موږ ته صرف شیه چې د مشران وینو هغې ناست وي نو موږ باندې هغې ښه لګي نو زلګو تاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ چینل خوښوئ زموږ پروګرامونه خوښوئ ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو تاسو ډېره مهرباني چې موږ غریب خانۍ ته راغلی زه ډېر خوشحال یم ما دپاره د خوښۍ رز ده چې د چراټ ګلونه تاسو ما کور ته غریب خانۍ ته راغلی زه په دې خبره ډېر زیات خوشحال یم ما دپاره د خوښۍ رز ده نن ما ډېر شوق و چې تاسو زه کله میلاوېږم ولې چې ما تاسو پروګرامونه انګلینډ کې کتلو چې را کوم ورځ تاسو زه کېنم او ګپ شپ ولګوم نن ما دپاره ډېره د خوش قسمتۍ خبره چې تاسو راغلي او ما سره مېلمه شوي یې علامه تل بار راواله په خوښۍ سره دا شانتې تکړه شی نور د کلي دپاره نور هم دا شانتې تاسو اوس کوئ دې نه نور امپرومنټ وکړئ چې ټولې خټکنامې په سطحه باندې ته لګئ زه ډېر خوشحال یم په دغه باندې
نو ان شاء الله تعالی تاسو مو تعاون تاسو سره جوړی وي تاسو دا شان خپل پروګرامونه چې کوم ده جوړی سوته چې نورم مخکې تاسو نو سه ځکه چې څومره مخکې سم به تاسو کامیابی ده تاسو کامیابی دي موږ کامیابی ده ان شاء الله تعالی موږ تاسو هر قسم تعاون جوړو سوته زه تاسو ته شکر گزارم چې ما غریب خانه ته راغلی او موږ د پروډرا حوصله افزای خبره ده قدرمنو دا و زمونږ ښاغلی میلمه نورزاد ګل بی د دې تعلق صالح خانې سره و. قدرمنو دا زمونږ د پروګرام ستړي مشري د لومړۍ برخه وه. هیله لرم چې تاسو به خوښه شوي وي. قدرمنو که په دې پروګرام کې زموږ نه څه غلطي شوي د هغې بښنه غواړو او په دې پروګرام کې که څه کمی پېښ شوي تاسو به خپلې رایې موږ سره ضرور رالېږئ. اوس موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان. د الله په امان. شکریه.